د همیشه او د ساتلو 12 برکتونه. اول حرمدان یې د الله جی ذکر کوي. دویم تکبیر اوله پرې نه پاتې کیږي. دریم کله چې ویده کیږي نو ملایکې ساتنه کوي. څلورم رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پابندي به نصیب شي. پنځم الله جی به فقیري لري او حاجت به پوره کړي. شپږم په اسمان کې موجودې ټول ملایکې ورته د الله جی نه د بخښنې دعاګانې غواړي. اووم د مرګ پر وخت به وخت کې داسې غیبي اواز وشي: ای زما بنده، غم او ویره مه کوه، ځکه چې زه له تا نه راضي یم. اتم د مرګ سختې به پرې اسانې شي. نهم د کرام الکاتبین ملائکې قلم به هر وخت د ده د ثواب په لیکلو بوختې وي. لسم الله جی به ورته د عبادت توفیق ورکړي. یولسم زړه به هر وخت نرم وي. دولسم د الله تعالی د نیکو بندګانو په صف کې به راپورته شي.